تاسو خیالو کې بخاری مبارک کې د سمامه ابن وسال واقعا ده چې کله د حضور مبارک مجاهدینو صحابه کرامو جمده ونیو او د یمامین راوست او مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ستن پورې د حضور مبارک په حکم باندې هغه اتړلی شو نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ول راغه او توی سمامه ستا څه خیال دی نو هغې ورته ووې که مې وجنې زه دشمن یم ستا که مې پرېږدې پیسې رانالې پیسې بدله درکم که مې بغیر پیسو پرېږدې احسان به دې نه یېروم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اس جواب ورنکه په دویمه ورځ حضور مبارک بیا دا تپوس وکړو او سمامه هم دوباره بیا دا جواب ولا په دویمه ورځ باندې ورکړه په درېیمه ورځ باندې بیا حضور مبارک دغه سوال وکړو او سمامه ابن وسال ورته هم دا جواب ورکړه خو د دې نه وروستو آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم فرمایا وی ورشه ده پرانیزه د دستن نه چې کله دې پرانیستو مخامخ مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته یو باغو هغه باغ کې یو کویو د لاړو هلته کې غسل وکړو او راغې او حضور مبارک ته کېناست او کلمې وویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او بیا حضور مبارک ته وی د الله پیغمبره زما د الله په ذات باندې قسم وی چې د نن نه مخکې په تمامو انسانانو کې په تمام مخونو کې ستا مخ ماته د ټولو نه زیات بدي شه او اوس الحمدلله په تمامو انسانانو په ټولو مخونو کې ستا مخ ماته د ټولو نه مبارک او بهترین خوښ دی او بیا ورته وایي یا رسول الله دا اسلام دین د اوس نه وړاندې په تمامو ادیانو کې ماته د ټولو نه مبغوث ترین دینو او اوس ماته اسلام د ټولو دینونو نه محبوب ترین دین وګرځېده او بیا ورته وایي یا رسول الله دا ستا ښار مدینه طیبه وی په تمامو ښارونو کې دا ماته د ټولو نه مبغوث ښارو اوس ستا دا ښار مدینه طیبه په ټولو ښارونو کې ماته محبوب ښار وګرځېده زما محترم ملګرو علماو لیکلي دي چې دا د صحبت برکتو چې 3 ورځې په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې د صحبت او ملګرتیا او وخت دغه ځای کې تیر کا الله جل جلاله یو عظیم انقلاب پاغي کې راوسته او هغه عظیم انقلاب دا او چې الله وت ایمان نصیب کا د دې وجنه د صالحین او د نیکانو خلق صحبت دا عظیم نعمت دی او د لوی مثال دی زنده چې د حضور مبارک هغه صحابه چې حضور مبارک باندې ایمان راوړی دی او د ایمان د راوړو نه وروستو هغه ته د مونځ او د عباداتو ټیم نه دی ملاو شوی او هغه د دنیا نه تللی دی د هغې صحابي درجه د تمام امت د غوثانو نه د دغه صحابي درجه د امت د تمام اولیاو نه غیر د صحابو نه د هغې صحابي درجه د هغې نه اوچته ده او علماو لیکلي چې دا د دې وجې نه چې دې بنده حضور مبارک ولیده او دې بنده د حضور مبارک سره دغه لږ شان وخت تیر که د هغې د وجې نه دی صحابي وګرځېده او د صحابي درجه په دې نورو باندې اوچته ده نو زه تاسو ته وایم چې نن په دې معاشره کې که موږ او تاسو نظر واچو نو تاسو ته زه دا خبره یقینا کومه ډېرو ملګرو به نه محسوس کړي خو دا خبره زما تجربه وه زما مشاهده ده او زه اورم دا خبرې
چې د دنیا په یو مجلس کې سکون نشتا، د دنیا په یو مجلس کې آرام چاته نه حاصلېږي سوا د دینی او د مذهبي او روحاني مجلسونو نه. نن تاسو ګوره هغه خلک چې دنیادار دي، محض دنیادار دي او صرف د هغې دنیا غرض ده او د آخرت سوچ فکر یې کم دی. هغې چې ماسخوتن اوده کېږي، هغې د نشې ګولۍ استعمالوي، هغې د نشې انجکشن استعمالوي، آرام ځان ته په هغې باندې راولي. او نن زمونږ د دینی حلقو طالبان او عالمان او د دینی حلقو شیخان او موریدان هغې چې سر کله په بالغ باندې کېدي او هغې لا تبارک الذي ختمه کړي ني، نو دومره ښکلې آرام سره ودي ته به وې چې د آرام انجکشن یې وواهه او بیا د تهجد په ټیم کې هغې پاسي الله ته ولاړي. تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. دا د دې وجې چې هغې په مجلسونو روحاني کې ناست وي. زما محترم ملګرو، د دې وجې نه په کار ده چې موږ د صالحینو ملګرتیا دنیا کې موکو او د دې صالحینو سره الله په آخرت کې مپاسئ. زه دې خلکو ته ویم تاسو سادهګان یې نه پوهېږئ، کوم شی چې ختمېدونکی دی، زایله کېدونکی دی، د دنیا نعمتونه، مال و متاع، بنګلې، ګاډي، جایدادونه، هغې څیزونو ته تاسو ډېر وخت ورکړی دی. او کوم شی چې ختمېدونکی نه دی، چې د الله رضا ده، د رسول صلی الله علیه وسلم اتباع ده، هغې ته تاسو کم ټیم ورکړی دی. الله دې موږ او تاسو باندې خپل خصوصي رحم او کرم وکړي. زمونږ دقه زمونږ مشن دی او زمونږ خلکو ته هم دقه دعوت دی چې راځئ د دې علماو ملګري شئ، راځئ د دې نیکانو پیرانو مجلسونو د هغې ډلې ته راشئ. تاسو یقینا زه بېګا یو ځای ته تللی وم، هلته کې هغې د درود شریف ختم کاو. په هغه ځای کې خپله د هغې درود مبارک د ختم هغه رڼا، هغه برکات محسوسېدل، هغې خلکو کې هغه خوند محسوسېده. ما سوچ وکړو چې ګوره د هر یو هغه مجلس اثر وي. نن د دې درود مبارک اثر په دې ځای کې دا دی چې دلته کې سکون آرام دی. زما محترم ملګرو، تقریر ډېر نه کومه ځکه چې زما خپله ډېرې مسلې دي، په دې څو خبرو باندې اکتفا کوم او د دوی ډېره شکریا ادا کوم. خو یو خصوصي عرضدن ادا کومه، چونکې زه ستاسو په حیثیت د یو ورور، که څوک د چا نه مشر یم مشر ورور به راته وایي، که د چا نه کشر یم کشر ورور به راته وایي، خو تاسو نه په حیثیت د یو ورور، د کشرانو په حیثیت د یو تره، د کشرانو په حیثیت د یو خپل پلار، دا یو درخواست کوم چې زه علماو ماته یو ذمواري را په سر کړې ده په تحصیل چارسده باندې. هغې زما یو نامزدګي کړې ده او هغې دا وایي چې تاسو مولوي صاحب د دې تحصیل چارسدې د دغې مشري تاسو وکړئ. اوس په هغې کمپین کې زه ګرځم، خو ستاسو نه دا مطالبه کوم چې ما ته دعا وکړئ او داسې په اخلاص دعا وکړئ، دوه رکعاته نفل، چې زه خو یو غریب عالم یم، یو عام د مدرسې استاذ یم، په مدرسه کې به حدیث لولم طالبانو ته، په مدرسه کې به فقه لولم، عام واعظ او نصیحت به کومه.